ته ګلپاڼه د مسافرو په زخمونو مالګې دوړوئ. د لیلا خان نو عکسونو ته د خلکو غبرګون. سلام وختونه په خیر. د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې لیلا خان په خپل فیسبوک یو شمېر نوي عکسونه خپاره کړي دي چې نه یوازې خلکو ډېر خوښ کړي دي بلکې په سلګونو کسانو پرې بېلابېل ډول تبصرې کړي دي. د دې عکسونو سره په کیپشن کې لیلا خان لیکلي دي څنګه یې خوږو خلکو چې ډېری خلکو ورته لیکلي دي چې خوږه خو ته یې ته څنګه یې. تر دې مهاله پورې د لیلا خان په دې عکسونو باندې له 4,000 څخه زیاتې تبصرې شوي دي او له 19,000 څخه زیاتو کسانو یې د عکسونه خوښ کړي دي. د درمان مومن په نوم یو کس ورته لیکلی دي ته او ګلپاڼه د مسافرو په زخمونو مالګې دوړوئ. همداراز د ابوالخیر صادق مجاهدي په نوم یو بل کس لیکلی دي خدای مې د خوب کې درولي چې د زړه حالونه ووایم درته. وحید احمدي ورته لیکلی دي بیخي ښه یو خو چې ته مې ولیدې تر هغه لا ښه شو. خو جنان احمدزی ورته بیا لیکي والله چې په دې پتلون کې خو ډېره بده ښکارې سمې پښتني جامې واغونده او ځان پښتنه ښکاره کړه. د یادولو وړ ده چې 23 کلنه لیلا خان چې د خیبر پښتونخوا په پېښور کې زیږېدلې ده په 2014 کال کې د موسیقۍ نړۍ ته راغلې او لومړۍ سندره یې خپره کړې ده. هغه د دې ترڅنګ چې په پښتو ژبه کې سندرې ووایي په عربۍ او اردو ژبو کې هم سندرې ویلي دي چې خلکو ډېرې خوښې کړې دي. لیلا خان تر دې مهاله پورې په لویه کچه 15 کنسرټونه ترسره کړي دي او د معلوماتو له مخې 25 نور کنسرټونه یې په پلان کې وو خو د کرونا له امله یې هغه کنسرټونه تر اوسه پورې ځنډېدلي دي. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا